نن سبا زمونږ د پښتانه شاعران چې څومره هم دي دا پر خپل شاعري کې څه وایي نیمه فحاشي خو دوی هم خوره کړې ده د خپلو شعر او شاعري د لاسه نه. شیخ صاحب په ډېر قیمتي بیان کړی دی نو زه هم اورم او تاسې هم واورئ او بیان مخکې ملګرو سره فارورډ کړئ. راځئ چې دا بیان واورئ. دا خپل شعر د پردو تورسرو د هغوی د شونډو او د سترګو په تذکره باندې ښایسته کوي دله شرم او حیا نه ورځي او بیا نتیجه هم دقه راوځي چې په سوشل میډیا باندې بیا په دغه اشعارو کې کم چې علما دي کم چې د انبیاو وارثان دي نو په هغې پسې به لګیا ملا داسې وکړه ملا داسې وکړو بې غیرته دغه ملا خو چې تا باندې جنازه نه یې کړې تا اوس قبر ته نشي ښکته کولی او شعرونه څه شعرونه خلک به هم لګیا ته وا 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 یو ځلې بیا دا شعر ویوه. نن که شاعران شعرونه هم وایي په سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ نو د هغه شعرونه کې به هم د شرابو تذکره خامخا کېږي د شرابو د تذکرې نه بغیر د هغه شعر نیمګړی معلومیږي او کار یې صحیح شراب لاندې شراب باندې ساقي جام ښکته او ساقي جام پورته جام خالي شو جام ډک شو په دقه باندې به د خپل شعر بنا کړی دغه شراب د ستا سر وخوري او دغه جام د ستا په سر باندې مات شي چې ستا شعر بغیر د دې نه مکملیږي او دا له مسلمان ځان ته وایي دا پښتون ځان ته وایي د خپل شعر د شرابو په تذکره باندې ښایسته کوي دا خپل شعر د پردو تورسرو د هغوی د شونډو او د سترګو په تذکره باندې ښایسته کوي دله شرم او حیا نه ورځي او بیا نتیجه هم دقه راوځي چې په سوشل میډیا باندې بیا په دغه اشعارو کې کم چې علما دي کم چې د انبیاو وارثان دي نو په هغې پسې به لګیا ملا داسې وکړه ملا داسې وکړو بې غیرته دغه ملا خو چې تا باندې جنازه نه یې کړې تا اوس قبر ته نشي ښکته کولی او شعرونه څه شعرونه خلک به هم لګیا ته وا 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 یو ځلې بیا دا شعر ویوه او کمنټونو کې به ورته صاحب لیکي نایس صاحبه ډېر زبردست پلان او ټیک وغیره او د هغه به د شعر کې تذکره صحیح شعر کې به دغه تذکره دای شراب لاندې او شراب باندې او داسې شعر باره کې خو نبي صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی و لان یمتلئ جوف احدکم قیحا خیر من ان یمتلئ شعرا د یو سړي دا خېټه چې دا د وینو زو نه ډکه شي دا ونه بهتر در دی چې داسې اشعارو نه ډکه شي هغه والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون شاعران داغي تابعدار خو چې کوم دی هغه ګمراهان خلک دی په هر واده کې په هر کند کې سرګردانه ګرځي سیوا او شکل ته چې وګورئ نو ملایکو ته کړي کړي داسې بې خوند شکلي او دی به لګیا په عالم پسې او شراب لاندې او شراب باندې ته خو دې اول دې شکل ته وګوروې ځان یې موالي جوړ کړی غوږونه یې په یختو کې پټ کړي په ګیره کې به ډیزاین میزاین جوړ کړی او سی به لګی په علماو پسې او شعر به د شرابو د تذکرې نه خالي نه شراب لاندې او شرابانې په داسې شعر باندې به موږ څه وکړو چې په هغې د الله او د رسول مخالفت وي او په هغې کې د اهل علمو د هغې بېعزتي د هغې بې احترامي د هغې بې قدري خدا او قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.